ولسمشر غني خبرو ته غبرګون ښودلی دی چې ویلي وه موقت حکومت غواړو. سلام، وخت په خیر، ستړي مه شئ. له مطلب تر لیدو نه مخکې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني وایي د موقت حکومت پلویان د موقت حکومت خوب کور ته یوسئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې هغه کسان چې د موقت حکومت خوبونه یې لیدله اوس دې دغه خوب کور ته یوسي. نوموړي دغه څرګندونې نن ورځ په کابل کې د یوې لویې جرګې په خیمه کې د مزیو د ولسي ملاتړ په غونډه کې چې له دولت ټیم جوړونکو لپاره جوړه شوې وه کړې وه. نوموړي دغې غونډې ته ویلي دي چې جمهوریت او ولسواکي په پرمختګ کې ده او نور د زورواکۍ وخت پای ته رسېدلی. ولسمشر غني پر سوله او ټاکنو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې سوله به کیږي، د خبرو پلاوی به ټاکل کیږي، خو داسې پلاوی نه چې یو شمېر یې 250 کسان وي او د واده په ډول اشتراک کوي. دا مطلب مو همدومره و. تاسې هم د سولې په اړه خپل نظرونه راته شریک کړئ. ولسمشر ښه خبره کړې ده، تاسې څومره د دې خبرې ملاتړ یاست؟ په دې اړه مو خپل نظرونه هم ضرور راته شریک کړئ او د دغسې ښکلو او تازه مطالب لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خو تر بل مطلبه خبره تاسې ټولو ته ښه وخت. د خدای په امان.